السلام علیکم ورحمۃ الله ملګرو کم کسان چې سحر منځ له نشي پاسې دی یا سحر منځ له پاسي خو لیکن ډیر زیات په مشکل سره پاسي یا اسې څوک د سحر پاسېدو په وخت کې ډیر زیات مشکل ورته تکلیف ورته ځکه چې ډیر زیات ستړي وي ځکه چې دا زموږ عموما اورېدونکي چې دي ډیر زیات مسافر دي نو چې سحر پاسي ډیر زیات په تکلیف سره پاسي ډیر زیات ستړي وي ځکه چې غریبانان کار روزګار وغیره کوي نو ډیر زیات ستړي وي نو دغه قسمه ملګري دي دا ویډیو وګوري په دې کې وسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودل شوي داسې ذکرونه درته درښایم چې دا ذکرونه تاسو د کېدو په وخت کې وایئ نو سحر به تاسو منزلم په اسانتیا سره پاسئ که څوک سحر مزله نشي پاسېدی نو چې دا ذکرونه چې د کم درښایم دا چې د کېدو په وخت کې وایي نو انشاءالله په اسانتیا سره به سحر مزله پاسي او څوک چې اسې ډېر زیات ستړي وي سحر پاسېدی نشي سحر پاسېدل ورته ډېر زیات تکلیف وي دغه ملګري چې دا ذکرونه کوي د کېدو په وخت کې نو انشاءالله سحر په ټایم کې به د ټول ستړیوالی ختم وي ټول تکاوټ په ختم وي ښه په اسانتیا سره به پاسي او ښه چاک چوبن او ښه چست به وي ټول ستړیوالی به ختم وي چې کله سحر پاسي نو دا ویډیو دې ضرور وګورئ صحیح ده او کوشش به کوئ د ثواب په نیت باندې مخکې پھیلاوه کوئ مخکې به خامخا شیر کوئ چې هغه ملګرو ته ورسېږي چې کوم سحر مونځ له نشي پاسېدی یا مونځ له خو پاسې خو ډېر په تکلیف سره پاسي نو دغه کسانو ته به دا ویډیو خامخا رسوئ ټیک ده ښه جي راځو اول دا اعمال چې دي دا څنګه ښودلی شوي دي نبی علیه السلام څنګه ښودلی دي او چاته یې ښودلی دي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې خواږي لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ښودلی دي هغې به ډېر زیات کار کولو ډېره زیاته ستړې به شوه د کار د وجې نه به هغې په دې ځایونو باندې داسې تغمې ولاړې وې هغه بوکه شان مې راوړه نو هغې هغه پړي چې وې رسې هغې پې سمې نشانات جوړ شوي وو نو ډېره زیاته به ستړي وو هغه نو یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته څه غلامان حاضر شول څه غلامان هغه نبي علیه صلات وسلام تقسیمول نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وایي ای فاطمې لاړه شه خپل بابا جان نه د یو غلام وغواړه د خپل ځان دپاره غلامان تقسیموي د خپل ځان دپاره ترې یو غلام وغواړه تاله به یو غلام درکړي نو تا ته به لږه اسانه شي ته دا اوبه چې راوړي ډېر په تکلیف سره راوړي نو تا ته به لږ اسانه شي دا غلام به دله بیا کار کوي نو دا چې څنګه لاړه دا ډېره زیاته حیا نه کوه ډېره زیاته حیا نه کوه ډېره زیاته حیا به کوله دومره حیا ده پکې که نه چې د دې د حیا الله تعالی لحاظ ساتي وایي چې کله دا جنت ته داخلېږي الله تعالی به حکم وکړي چې پرده به یو قسمه پرده به شي ټول خلکو سترګې به ښکته شي او دا به په پرده کې جنت ته داخلېږي نو دا ډېره زیاته حیا نه کوه نو ډېره حیا وله ورتله نو دا نبي علیه صلات وسلام چې څنګه هلته حاضره شوه نبي علیه السلام ته دا بس یو سیټ ته صرف ودرېده نبي علیه صلات وسلام خو دا صحیح کا خو لیکن هغه غلامان تقسیموله مصروف او نو دې ته خبرې اترې ونه کړي دې کې دا غلامان ختم شول غلامان ټول تقسیم شول او دې ته غلام هم میلاو نه شو دا واپس کور ته لاړه نبی علیه صلات وسلام لږ وخت پس بیا فاطمې رضی الله تعالی عنها ته لاړو تشریف یې یوړو ورته وفرمایل وایي ای زما لورې ته وایي راغلي وي خو تاسو ونه ویل څه لپاره راغلي وي زما لورې هغې ورته عرض کو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغې خو څه نه وي هغه چپ وه نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې یا رسول الله دا وایي د غلام دپاره درغلي وه دا ډېره زیاته ستړې وي کار روزګار کار کوي که نه د کور کار و دلته یې تغمې ولاړې دي نشانات جوړ شوي د رسې نو دا د غلام دپاره درغلي وه خو لیکن دې د غلام میلاو نه شو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل ای زما لورې تا ته زه داسې ذکر اسکار ښیم چې دا کله ته د اوده کېدو په وخت کې وي نو دا د غلامانو نه ډېر زیات بهتر دی مطلب دا چې غلامان به تا ته دونه دمه نشي در رسولی تا ته به چین سکون آرام نشي در رسولی ستا دا ستړیوالی به غلامان ختم نه کړي کوم ذکر اسکار چې درته درښیم دا ستړیوالی به ستا دا ذکر اسکار ختموي دا به ستا دا ستړیوالی ختموي نو زما عزتمندو دغه چې ورته نبي علیه السلام وښودل دغه چې نبی علیه السلام ته څه فرمایل خوښ شئ ذکر اسکار ته خوښ شئ نبی علیه السلام ته وفرمایل چې کله ته د شپې اوده کېږي نو د په خپل کټ کې به په خپل کټ کې 33 پیرې سبحان الله وایي 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر بیا وایي ښه 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې
الحمدللہ او څلور دیرش پیری الله اکبر. دا چې تاسو ووایئ هغې ته وی دا ته وایه، هغې چې به کله دا بیا وویل که نه نو سحر به بلکل استړیوالی ختم و، چاک و چوبند به وه، تکاوټ به ختم شوی و، استړیوالی به ختم شوی و. نو زما عزتمندو دا ذکر اذکار چې دي چې کله تاسو اوده کېږئ د اوده کېدو په وخت کې 3 دیرش پیرې سبحان الله، 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې څلور دیرش پیرې الله اکبر وایي. په دې لاسونو کې ورشوف کوئ او لاسونه په جسم باندې راکاږئ، کم کم ځای ته چې ستاسو دا لاسونه رسي که نه د جسم هغه ځای باندې دا لاسونه راکاږئ نو انشاءالله ستاسو دا ټول تکاوټ په ختمېږي. چې سحر را پاسئ ستړیوال به مکمل ختم وي، تکاوټ په ټول ختم وي انشاءالله، بالکل دمه به یئ. او که څوک سحر مونځ له نشي پاسېدی دغه کسان دي دا ذکر اذکار کوي دا 33 اور 34 سبحان الله 33 الحمدلله 34 الله اکبر الحمدلله 33 او الله اکبر 34 پیری دا د وای په ځان باندې دی شوف کوي ګوري چې څنګه بیا سحر پاسي. خو خبره وسره زیاده بلاري ښه چې کله تاسو اوده کېږئ سحر له د مونځ له پاسېدو پخه اراده به کوئ، ښه پخه اراده به کوئ چې زه به سحر انشاءالله مونځ له خامخا پاسم. او بیا دا ذکر اذکار چې دي دا تسبیحات دا بیا وای د لاسونو کې شوف کوئ په ځان باندې راکاږئ انشاءالله په ذمہوارۍ سره به تاسو د سحر جمع له پاسئ. ټیک ته جي الله رب العزت مو خوشحاله باساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.